الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د سمنګان ولایت محترم والی صاحب، د بیلو بیلو اماراتي محترمو مسؤلینو، قدرمنو مشرانو، د سمنګان د ولایت معززو علماء کرامو، شیوخو، قومي سپینږیرو، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی مو په ټولو چارو کې بریالي او کامیاب ولرم. له هر څه وړاندې د افغانستان په شمال سمنګان کې او بلخ ولایت د رامنځته شوي زلزلې له امله شهید شوو هېوادوالو ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. زخمیانو ته عاجله او شفای کامله او غم ځپلو کورنیو ته د عظیم رب له دربار څخه نعم البدل غواړم. په دې ستر غم کې ځان ورسره شریک بولم. قدرمنو وروڼو، هېوادوالو، له بده مرغه چې د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د زلزلې له امله د رامنځته شوي ملي غمیزې تغیر لا نه و ټول شوي چې په سمنګان او بلخ ولایتونو کې مو یو ځل بیا د زلزلې له امله ډېر شمېر هېوادوال شهیدان او ټپیان شول او درانه مالي زیانونه ورسېدل. موږ په دې غمجنه پیښه خواشیني یو او په دې سخت وخت کې د خپلو هېوادوالو ترڅنګ ولاړ یو. په سمنګان ولایت کې سوې زلزلې دردونکې پیښه ده. د پیښې له قربانیانو او د غمځپلو کورنیو له حاله خبر یم او یو ځل بیا ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته عاجله شفا او کورنیو ته صبر او استقامت غواړم. لکه څه ډول چې تاسې په جریان کې یاست، د افغانستان اسلامي امارت اړوند ادارو خپلې هڅې پیل کړي دي تر څو د پیښې له امله رامنځته شوو زیانونو ته په وخت رسېدنه وکړي. یقینا په دغه شپه زه تر 2 بجو پورې به انشاءالله ویښ وم. هم مسله بله وه، خو دستي دا د تنګي د پیښې په هکله چې مجاهدینو بېچارهګانو په دغه شپه ځان راورساوه او د خپلو مظلومو وروڼو چا په لاس دا ډبرې غورځولې. وروسته بیا هغه ماشینګیري راغله چې دا کومې غټې غټې ډبرې وې، دا د لارې څخه د تاجکرغان د تنګي څخه ایسته کولې. د دې څخه دا معلومیږي چې الحمدلله ملت د حکومت څخه نه دی جلا، حکومت د ملت څخه نه دی جلا. د دواړو په مابین کې همغږي او یووالی شته. دا ډېره د خوشبختۍ خبره ده. هیڅ یو ملت په هیڅ وخت کې دغسې د حکومت تر شا نه و درېدلی. الحمدلله لکه نن ورځ چې په یوه غږ ټوله افغانستان د یوه امیرالمؤمنین او د نورو مشرانو ترڅنګ ولاړ دي او په بار بار دا خبره موږ اورو چې موږ د دې امارت سر و مال و جان لکه څنګه چې مو په هغه زمیني اشغال کې خپل هر څه قربان کړي وو، بیا هم موږ قربانۍ ته حاضر یو. د دوی له دغه نیک نیته، د دغه نیک نظره څخه ډېر منندوی یو. زه د دغه طبیعي آفت له امله ټول
زیانمنو سوو کورنیو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان اسلامي امارت د خپلو ټولو امکاناتو په چوکاټ کې ستاسې ستونزو ته په مسلسله توګه رسېدنه کوي انشاءالله، او د سرپناه او ځینو نورو جدي اړتیاو په برخه کې به انشاءالله عاجلې مرستې هم درسره وشي. ځای لري چې له ټولو هغو خیریه بنسټونو، سوداګرو او نورو هیوادوالو څخه مننه وکړم چې په دې سخت وخت کې د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کړې، په دې غمیزه کې ځانونه شریک ګڼلي دي او تر یو حده یې د دوی ستونزو ته عاجله رسېدګي کړې ده. او همداراز په ټولو شتمنو هیوادوالو، سوداګرو او نړیوالو خیریه بنسټونو هم غږ کوم چې د دغې دردونکې پیښې له قربانیانو او زیانمنو سوو کورنیو سره عاجلې مرستې وکړي او په دې سخت وخت کې د دوی لازم لاسنیوی وکړي او په اخر کې یو ځل بیا هم د پیښې له متضرر سوو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم. انشاءالله چې څونه تکلیف یو دا خو ټوله طبیعي افات د بنده تر وسو تر توان وتلې خبره ده، خو چې کوم نقصانات که جاني که مالي رسېدلي په هغه کې امارت انشاءالله ستاسو سره پوره همکاري او کومک کوي. خپل وس یې په نورو ځایو کې هم نه دی سپمولی، د الله څخه راځي کاستې ده که نیستې ده، خو د خپل ولس د خپل ملت سره یې شریکه کړې ده. دلته چې موږ راغلي یو هم بعضې داسې تجاران وروڼه راغلي دي لکه سید کریم آغا چې د وطاقي تجارت مشر دی، یو بل حاجي صاحب حاجي حبیب الله، دوی هم خپل وس و توان په دې کې شندلی دي. نو د دې دپاره به موږ یو ترتیب جوړ کړو، بیا چې هغه څونه مرسته او کومک ده کړی دی یا امارت ستاسې سره کوي، ټوله به لیسواره هر کور، هر هغه زخمی، هر هغه شهید کورنۍ ته یا هر هغه کور چې خراب شوی وي، که لږ څه به ورسره کېږي، که ډېر خراب شوی ډېر څه به ورسره کېږي. نو ستاسې د صبر او د زغم نه مننه کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.